بسم الله الرحمن الرحیم. تل قوم او د حکومت طرفه افغانیانو وروڼو ته دا اعلان ده چې تل مهاجر کیمپونو کې او د تل په بازار کې د افغانیانو څومره دوکانونه او کورونه دي تلونکي افغانیانو ته دا اطلاع ده څومره کورونه او دوکانونو ټکانې دي هغه به نه چاته حواله کوي او نه به په چا باندې خرڅوي او نه به څوک اخلي چا دا دوکانونه یا کورونه واخیستو د خپل تاوان به په خپل ذمهوار وي. دا اعلان بیا واورئ. تل قوم او د حکومت طرفه افغانیانو وروڼو ته دا اعلان ده چې تل مهاجر کیمپونو کې او د تل په بازار کې د افغانیانو څومره دوکانونه او کورونه دي تلونکي افغانیانو ته دا اطلاع ده څومره کورونه او دوکانونو ټکانې دي هغه به نه چاته حواله کوي او نه به په چا باندې خرڅوي او نه به څوک خلي که چا واخیستلو د دغو کورونو او د دوکانونو تاوان به خپل ذمهوار وي. سلامونه ملګرو، دا پټل کې اعلانونه کیږي او دغسې په مختلفو سیمو کې سرکاري اعلانونه دي چې د افغانانو چې کوم کاروباري ځګونه دي کورونه دي هغه ته ما اخلئ او د دې نه علاوه دا هم چې کومو خلکو په کرایه ځګونه ورکړي دي غیر ملکیانو ته. طلال چودري پریس کانفرنس کې دا وی چې غیر ملکیانو ته غیر قانوني خلکو ته چا کورونه په کرایه ورکړي دي نو د یو مقرره وخت نه وروسته به د هغې خلاف هم کاروایي کېږي. کله چې دا خبرونه شریکې نو ظاهره ده بیا د عمل لازي هغه داسې ګڼي چې د ګل خان ګنې خپله دا ستا خپل نظر دی یا نقطه نظر دی. نقطه نظر نه دی، خبر دی. بل ورځ بیا موږ اچانک وایو چې دا خو ډېر کم وخت ورکو هیپ هیزرډ کې خو نشي تللی. لکه د پاکستان د حکومت چې کوم ارادي دي بین الاقوامي چې کوم تاسو خبري ایجنسیانې د هغې رپورټونه تجزیې وګورئ نو سیم ویل بی اپلایډ آن د پی او آر کارډ هولډرز. یعنې د پی او آر کارډ هولډرز په جون جولای کې چې وخت ختمیږي نو همدغسې معامله وي. خو بیا موږ بیا چې کله هغه ځای ته خبره ورسوي نو بیا وایو چې دا خو هیپ هیزرډ دی او دا خو په منډه کې خلک رخصت کړو دا څنګه خپل کاروبارونه راغونډ کړي اوس وځي څنګه کورونه روزګارونه بزنسز. خبره دا ده چې په وخت څوک خبر نه ځان خبروي او که څوک خبرول غواړي نو هغه ته منفي غوندې ریاکشن ورکوي ګڼي چې دا خبر راکوونکی هم ګنې فیصله ساز دی. نمبر 1 یا انفلوئنس خو د ما او تا پکې اواز څه پورته کړو موږ دا ویلی شو چې بس انساني چلن پکار دی. بل طرف ته بنګلادیش هم د پاکستان نه 4.3 بلین ډالر جرمانه غوښتې ده د 71 د جنګ او بیا وایي چې خپل بهاري مهاجر چې کوم دي هغه د روباسي چې شمېرې 1,00,000 ده د یو این ایچ سی آر د رپورټونو مطابق. نو د هغې هملته ډېر عجیب و غریب ژوند دی. ډېر نه کارډ شته په کچا بازو کې اوسېږي نه بجلي شته نه شهریت شته نه نقل و حمل آزاد. دغلته بیا بنګالیان دي په پاکستان کې اوسېږي د بنګلادیش خلک په کراچۍ کې پاتې شوی دی. د هغې هم ډېر غیر انساني ژوند دی. نو د ټول نفع خبرې دا دي چې بس یو څیز دی هغه کېدو والا دی په موجوده حالاتو په تناظر کې د موجوده جغرافیایي حقیقتونو کې کوم څیزونه کېدو والا دي نو باید هغه خلک ومني او خپل ژوند اسان کړي نه چې په یوټوپیا کې اوسېږي په هغه غیر حقیقي نارو باندې دوکه شي په غیر حقیقي نارو کې واوسېږي چې خپل ژوند او نسلونه برباد شي او په وخت باندې تضمین ونه نیوی شي ارادې ونه کړل شي فیصلې ونه کړل شي او نتیجه د اینډ اف د ډے هغه زما غوندې ما او ستا غوندې عام عجز حقیر فقیر سړي ته رسي چې هغه په سکول کې سبق بچي وي د هغه روزګار حالت د سړن یعنې اچانک پاتې کېږي وغیره وغیره موږ ته نقصان نسي. کم خلک چې غیر حقیقي نارې وایي نو هغې بیا چندین خوري او هغې مطلب چې سیاستدانان دي د هغې بلډینګونه دي د هغې امپایرز دي هغې جزیرې اخیستې دي هغې پناهګانې ورته امریکا هم ورکوي برطانیه هم ورکوي هغې په خصوصي فلایټونو کې بیا بهر وځي یعنې وغیره وغیره کم خلک چې بیانیې او نارې او غیر حقیقي د ځمکې د حقیقتونو برخلاف د خلکو توقعاتو چتۍ راوچتۍ نو هغه خیر هغې ته خو خیر بیا سهولتونه هم ډېر څه وایي هغې بیا برای راست افیکټ کېږي هم نه هغه حکمراني که بروز راشي څوک بدلون نه ولي اقتدار نو په ټینګونو به سوار راشي او جازونو په تیارو کې بیا به حاکمان بیا به باچاهان څوک به صدر څوک به ولسمشر
څوک به اجرایه رئیس څوک به دلته څوک به هلته څوک په بنګلادیش کې نو غیره وغیره لکه حسین واجد چلو د حکومت نه لاړه لکه سو وټ نو مطلب چې بچي ورسره دي پیسې ټکې ورسره دي د ایلیټ کلاس نه د پلار نیکې حاکم پاتې شوی او سرمایه به ورسره یي که نه یي ورسره هم نو په هندوستان کې هغه ویلکم کېږي پناه ورکول کېږي مطلب په امریکا کې ورکول کېږي که برطانیې ته لاړ شي ورکول کېږي نو دغه خبرې دي دا مد نظر ساتل دي باقي کنزل منزل هغه نور سړی خپلې کوي دي